دا نو د اوټاوا رود دی او دا هم د کاناډا د پارلمان ودانۍ ده. البته د رود طرف دی، د ودانۍ د شا طرف دی. مختلط ورسره خرید به د مخ څخه وګورو چې څنګه ودانۍ ده. د پارلمان لکه زموږ ده چې په چمپلانو سره ویشتله یا په بوتلانو سره ویشتله یا چرګان سره کښلي و راکښلي وه. دا او دا داسې پارلمان یا ولسي جرګه هم نه ده لکه زموږ هغې چې 98% جاسوسان و خپل چارو کې پکښې ناست وه. دا د خپلو ملتونو د حقونو لپاره سره جرګه کېږي، کار کوي، د خپل هیواد لپاره کار کوي، د خپل ولس لپاره کار کوي، د ولس راپورته کېدو لپاره کار کوي، څنګه خپل ولسونه سیال کړي، څنګه یې له خطرونو څخه وژغوري. نو دا په رښتیا هم ولسي جرګه یا پارلمان دی. نو ستاسې هغې خو نه پوهېږم ځینو ملګرو پر فیسبوک لیکل، چا به لیکله چې ولسي چرګه، چا به لیکله چې ورلمان. نو زه په هغه الفاظ نه ورته خو بیا هم ګیله مو وسي چې زانو د ټینګ مسلمانان هم موږ وایو او زموږ د ولس استازي پارلمان ولسي جرګه داسې و چې اوښان یې په ګنډه واله. خیر خوشحاله یم چې پر هغوی ونړېدله، ځکه چې هغوی د دې ولس سره دونه ظلم وکړ چې کلونه کلونه به نسي جبران. دا مخامخ ځای چې دی دا د لومړي وزیر ځای دی او دغسې د دا تور موټر شاته چې کوم ځای معلومیږي دا بیرغ چې پر ولاړ دی، دا سور شی چې معلومیږي دغه مخامخ دا سنا ده او دا خو نو زړه ودانۍ ده، پخوا د پارلمان ودانۍ دغه وه او اوسنی پارلمان بیا دا دی، دا اوس پارلمان دی. نو پارلمان و د ولسي جرګه او د مشرانو جرګه او ترڅنګ د لومړي وزیر ځای په ځای څنګ پر څنګ دی. جالبه دا ده چې نه پولیس ته، نه امنیت شته، نه مخ وچونکی لاس ته، نه دا شته چې عکسونه ونیسئ، هېڅ شی نشته. هر څوک راځي بېغمه. نن رخصتي ده، دا ځایونه بند دي. دا د رئیس جمهور ځای یا په بله اصطلاح د لومړي وزیر ځای مخامخ سنا، دغه ځای د سنا دی، دغه ودانۍ یا د مشرانو جرګه هغه ځای، دا ځای او ترڅنګ ولسي جرګه د پارلمان ودانۍ دا ځایونه بند دي، خو په رسمي ورځو خلاص دي. سړی کولی سي چې د زړه بېدریغه راسي، لیدنه ورڅه وکړي، عکسونه ونیسي، ویډیو وکړي، خبرې وکړي، بانډار وکړي. نو داسې ورځې په هیله چې موږ هم دغسې په خپل هیواد کې هر ځای ته دغسې په ازاده پښه ورسو، خبرې وکړو، هغه ځای کې ویډیو وکړو، نه پولیس وي، نه امنیت وي، نه مکه وچونکی لکه، نه دا شان وي، نه رټل، ربړول، وهل، خوږول، توهین، تحقیر، بېعزتي او نه هم دا شان اوسي. د همداسې ورځې په هیله